السلام علیکم د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا چې د نورستان ولایت مرکز پارون ته په یو ناڅاپي سفر سره راغلی یم. د کیمرامین ترڅنګ کیمرا او مایک هر څه پاتې شوي دي او زه ناڅاپي راغلی یم. نو دا چې کیمرا هم نشته مایک هم نشته دی، نو ښه مې وګڼله چې د کیمرې تر شا خپله شم او د نورستان د مرکز پارون بیلابیلې ښکلاګانې له تاسو سره شریکې کړم. نو زه پورته د نښتر پوستې پر طرف باندې چې تاسو به یې ډېرې ویډیوګانې کتلې وي چې په نښتر کې پوسته ده. دغه ملګري را سره دي، د حرکت کله دی نو زه ورپسې روانېږم. یو ډېره ښکلې خپرونه درته لرم، نو زمونږ خپرونه تر پایه وګورئ او خوند پرې واخلئ. او بخښنه له اوله غواړو چې د موبایل کیمره ده نو خامخا به پکې کمې زیاتې کېږي، د اول نه بخښنه کوئ. زه د نښتر پوستې پر طرف باندې درنو لیدونکو، تقریبا چې یو نیم ساعت مو مزل وکړو دغه پوستې ته راورسېدلو. تاسو به وایئ چې څنګه زر زر ساه اخلي، خو د دې ځای تر ټولو خطرناک دغه یو دا دی چې اکسیجن پکې نشته دی، ساه به بندېږي. موږ خو یو نیم ساعت کې ځان راورسو، دا ملګري را سره دي ټول، زبیر، خادم، هارون درد، یحیی ځواک، شیخ خو به تاسو مړه سم پېژنئ، د هغې نوم نه یادوم، او طیب، همدرد، احساس صافي. دا درې ورونه وی، څلور نفر دي. درده څنګه والله خیم الحمدلله بیخي خو مزل څه څنګه مزل څه خو ډېره دي. ما له خو یړه وچه په دې لاره باندې، خو تا ته ما ویله چې سوار ځای له به لاړ شو. ما ویله چې ته دا ځای وینې. مزل هم کړی، اوس هم نانې ورسېدو. نه ورسېدلې. ځواکه څنګه وکړو، چېرته به ځو؟ زموږ د لارې مشر ځواک صاحب دی. مخکې د زه روان یم ښه ځواک صاحب ما له وخت راکړئ. پوسته خو هغه ده بالکل. تقریبا یو 15-20 دقیقې مزل میدان ته پاتې، کرکټ میدان چمن هم ورته وایي. هلته به ځو، خپل بنډار به هلته جوړو د خیره سره. بسم الله کې خوند به د چکر نه انشاء الله. دې ته چې راتاو شو بیا به پوستې ته راخلو، لکه دې طرفه پوستې ته نه ورځو. دې سټینګوارو ځو ته صحیح، ډېره مننه. سلطان زه صاحب ته به څه وایي؟ انشاءالله د چکر نه به ښه خوند راغلی. ښه دا چې مزل یې نه مړه، دا خوادي مزل یې دي. والا تا تعدید موږ له خو دې پیړه وچو. قاچاقي لاره کې دا مزل کې خپل وطن کې ولي. همدرد صاحب ته به څه وایي؟ ولا بس زم ډېر وخت نه عمر راختلی ان شاء الله دې چکر نه به ښه خوند. خادم صاحب ته به څه وایي وروره؟ بس را روان شوي میدان ته چکر باندې، او ملګري انډیوالان دي ان شاء الله خیر بنداري به کوو. دغې خوا چې راتاو شو د خیره پوستې ته به خېږو. پوسته به درد صاحب نه ترنم یې وورو. درد صاحب به ترنم کوي. چمن کې عمل ته میدان کې به ترنم یې وورو. ښه نو درد صاحب یو خبره ده چې ته به لار کې خپل ځان اماده کړل، ته به ترنم یې ورو. ځواک صاحب ته هم ښه شعرونه لیکي، تا نه بیا ما ورو. خو یو کار دی ګوره، ده ځواک صاحب خوشي کړی دی چې لونګۍ دی نه ده راغستی. خبره دې صحیح ده، خو دلته دا نښترو کې نه ښه دي. څانګې وګورئ چې ورته ونیسئ. هغه شمله ده که نه؟ بالکل شملې د هغې وایي ما دې شمله په سر ګڼله وه، ملک او عزت بېته کو په وار پیدا ورکه دې کړم. ښه ډېر ښه. زه بس ځواک صاحب خبرې نه اوږده وځو.
دوستانو تاسو دغه ودان صاحب د لګوري دا نور د مزله پاتې شوي دي ښه تا خدای دې قدمونو استعمال ته تاسو د څه نه شو سلطانزي صاحب له نو دا دې ته وایي نورستان وایي نورستانه ته مې ګل زه د بورا یم ته جنت یې زه د حوره د دنیا یم په ښایست کې د نړۍ درته حیرانه ته مې ونه د لونګ زه د اشنا یم درنو لیدونکو نو د ځواک صاحب هغه 15 میلیټه لار چې هغه تقریبا 40 میلیټه لار شوله 40 میلیټه کې راورسېدلو ځواک صاحب دا لار چا غځولې وه که څنګه دلته د کنډیشن سره تاسو نه یو بلد اها دلته د اکسیجن کمبود کې دلته په دې دواړو کې تاسو کتلی شئ چې هغه ځکه ساحل ته وښیه ګوره چې هلته بوټي هم نشته دی ځکه چې د اکسیجن دغه د سمندر د سطحې نه هغه خپله اندازه جګه ده که نه ښه ښه هغه جګ چې ښکاري اها نو موږ د ساحې ته رارسېدلي چې دلته د اکسیجن ډېر زیات کمبود دی بالکل په دغه اساس باندې لاره تاسو ته اوږده شوه دغه مېلمنو ملګرو ته اوږده شوه ځکه موږ خو به لرې دې لارې سره موږ خو ستاسو په مزل باندې راغلو لاره مغه لار ده خو خیر لږه اوږده شوله موږ ته ښه نو ځواک صاحب به د خیره سره د دیګ غم کوي او ډېر پکوي او د ځواک صاحب ته به دیګ سپارو هغه ټایم چې دی لیدونکو تاسو ته ښکاري غبر سر کې مې یو څو کسان ناست نو کو مقاوه خبرې کولې نو ورځو خبرې هغې سره هم کوم او دا نو بیا ډېر ښایسته ځای دی ګرد چاپېر ترې نښتري دی او منځ کې ښایسته شین چمن دی او دې منځ کې اوبه هم روانې دي نورستان ستا ښکلا ده واه واه نورستان ستا ښکلا ده زه وایم واوه د هر چا په خوله خندا ده زه وایم واه واه درد صاحبو د سپرلي موسم ته راشه پر ما ګرانه د سپرلي موسم ته راشه پر ما ګرانه د سپرلي موسم ته راشه پر ما ګرانه هر یو بوټی یې کیمیا ده زه وایم واوه واورې اورې نجونې ناستې تر سهره واورې اورې نجونې ناستې تر سهره دا د غرونو سمسورتیا ده زه وایم واه واه ډېر ښه ډېر د ښه سولې په نغمو کې مبتلا دي څنګه څنګه چې د سولې په نغمو کې مبتلا دي دا د دې خلکو اړتیا ده زه وایم واه واه ډېر ښه د ستایلو الفاظ نور را سره نشته نورستان د ځواک دنیا ده زه وایم واوه ډېره مننه ډېره مننه سلطانزه صاحب تا نه به څه اورو ته به راته څه وایې ښه بیت ټپه ټپیزه څه شی به لیدونکو سره شریک راواخلم د موبایل اجازه راکړه ځواک صاحب تپه تیاره ده تپه تیاره ده او رڼا رڼا غږونه راځي دا ته یې چېرته چې ته نه یې ستا غږونه راځي تپه تیاره ده او رڼا رڼا غږونه راځي دا ته یې چېرته چې ته نه یې ستا غږونه راځي چېرته روان یم خاموشي د ډوبوي میزان چېرته روان یم نورستان کې چېرته روان یم خاموشي د ډوبوي میزان کې شاته مې شور دی راپسې له شا غږونه راځي او دې عینو کې دا زمونږ چغې چا شیندلي څنګه دې عینو کې دا زمونږ چغې چا شیندلي چوپه چوپتیا کې چې له هرې خوا خوا غږونه راځي او قامه ډوبېږم بس دا دی کناره نږدې ده په لاره دې ودان صاحب ته ډېر ویلې چې حوصله په ځای که لار نږدې ده که نه تا به دا ډاډ ورکړي قامه ډوبېږم بس دا دی کناره نږدې ده زه خو یې اورم څوک راځي د چا غږونه راځي ډېر دا بیتونه بیا به له خیره بنډار کوو بیتونه به مې وو شعرونه به مې وو ترانې به مې پخلي به کېږي بالکل نو که تاسې غواړئ چې د نورستان ښکلاګانې وګورئ نو
ودان یوټیوب چینل ته ورشئ او هغه سبسکرایب کړئ ویې ګورئ ښې ښې ویډیوګانې پکې دي د دې تر څنګ نه یوازې د نورستان د افغانستان د ډېرو ولایتونو خصوصا د کونړ خوندورې سیمې تاسو ته ښیي نو کولی شئ هغه سره تعقیب کړئ فالو کړئ ځان سره او د هغې د هغه ویډیوګانو ښکلاګانې ډېره مننه درد څنګه 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 دا بیت بیت بیو ډېره مننه ډېره مننه درنو لیدونکو نو تاسو ته مخکې مې ویله چې هغلته څه ملګري ناست دي او بنډار یې جوړ کړی دی نو رالو د دوی خواله او دوی خو ماشاءالله هغه د چکر چوکۍ او میز هم ځان سره راوړی دي السلام علیکم کینه کینه وروره جوړې وروره جوړې ښې کینې تاسو مهرباني وکړئ کینې جوړې وئ په خیر یې وئ زه به هم دې چوکۍ ته لږ ساعت کینم صحیح ده ښه ستاسو خو دیګ هم شاته باندې دی څنګه وئ حالات ښه دي په خیر یې وئ کوم ځای نه رالی نورستان پرون کونړ نه رالی څنګه و کونړ کې ګرمي څنګه وه ښه برابر وه ښه دلته هوا څنګه ده هوا ډېره صفا ده ښه ده هوا ډېره هوا ده خلک چې سیلانیان ډېر روان دي دلته ولایت ته دا ښه ولایت دی ښه شي سرسبزه ولایت دی تاسو څنګه ناڅاپي پلان جوړ کړو چې یاره ځو پرون ته دا هلکان ویلې وایي د شله چې ځو یو بنډار کوو د یو ولایت نه چکر به مو ولګوه خوري به مو کړو د ځو حالات به مو وګورو خو ډېر ښایسته حالات دي امنیت ښه دی ښه حالات دي خلک هېڅ ډېر مخلوق را سیلانیان راغلي خارجیان راغلي دي موسیقلو باندې سیلانیان راغلي دي اکثر ملګري پلانونه جوړوي او بېرته چې د سار پلان جوړ کړي مازدیګر ستغه پلان ختم شي تاسو څنګه دا پلان خبره ورسو سرته ډېر وخت نه پلان نیولی چې دې ته ځو اراده کړې وه چې دې ولایت ته ځو چکر ښه دا زیاتره ملګري زموږ نور راغلي او موږ ډېر دوه درې ځل مخکې هم راغلي هغه ملګري موږ راوست موږ د ساحې ویني او چکر وایي لږه ښه هوا والي ډېره مننه وروره زه خو دې پېژنم خو لیدونکو ته به ځان معرفي کړې خپل امید مېلون دی د کونړ ولایت نه څخه راغلي په چکر باندې موږ دا پلان چې دی ډېر د جمعې نه مخکې دا پلان نه کړی موږ چې رالو موږ ویل موږ باندې ته ورځ هم تېر نه کړو موږ چې دا ساحې ولیدې منظرې دا نښتر د هوا نو موږ یو چېرته یو جومات د جمعې تېر کړو او نور د امنیت هر څه نه ښه برابر دي هغه سیستم هېڅ مشکل نشته خو صرف دغه لار ده که د خدای پاک وس ورکړي اسلامي امارات ته دغه لاره جوړه کړي نو د افغانستان څلور ولایتونو خلک کولی شي چې نورستان ته په چکر باندې راشي خپل عاید زیات کړي یعنې سره د کونړ ولایت هم ورسره ښه کېږي دغه لارې مشکل دی او نور ته هېڅ مشکل نه چې خارج ته ځي موږ د ساحې د ولکو څوک په اروپا ملکونو باندې دا ژوند نه ورکړي بلکل نو امنیت هر څه نه ښه پوره دي یو دغه کاروبار نه سیستم نو دا هم الله برابر کړي چې ځینې خلک د کاروبار په څه کې هم نه دي چې داسې منظرې داسې هوا دا نښتر ویني د کاروبار په څه کې هم څوک نه دي بلکل اکثره چې د ننګرهار نه خلک راځي د ننګرهار د ګرمۍ نه خلک ډېر شکایت کوي راشي کونړ ته خو کونړ او ننګرهار باید لږ فرق کوي دومره فرق نه کوي خو که کله چې د کونړ او نورستان ته راشي نو ډېر زیات فرق پکې راځي څونه سړی پورته راځي هغه نه هوا یخېږي منظرې ښکلېږي ساحې سړي په زړه لګي لکه ما چې موږ ویل موږ ورځ هم تېره نه کړو خو چې موږ دا حالات وکتو دغه وکتو د هوا د چمن ته چې ګورو منظرو ته ګورو د اوبو ته ګورو نو موږ ویل چې یو جمعه د جمعې نور هم دلته موږ واړوو دغه یخ هوا هلته تېره کړو پلان دې څومره دی وخت په څونه تېروئ ما ته ویل پلان هم انشاءالله چې دغه کالو 15 یا جمعه به وي ډېره مننه ستا نه موږ به لیدونکو سره دغه دیګ او دغه هم شریک کړو ډېره مننه نو لیدونکو دغه یو ځای فکر کوم چې وریجې باندې کلي دي او یو ځای چرګان باندې کلي دي نو دوی ته یو ښه بنډار غواړم دا ډېر ملګري دي او ډېره ښایسته منظره ده زمونږ ملګري هلته کوز ناست دي او دغه کې څه نور ملګري هم راغله نو که موقع وه د هغې سم خبرې کوو نور موږ ځو خپل ځای ته تاسو ټول نه د خدای په امان درنو لیدونکو نو تاسو ته به ښکاري چې په دې کې
دغه سپین سپین ګلان به تاسو ته ښکاري. مونږ خبره په ساده اصطلاح د کونړ په اصطلاح ته مونږ زنکۍ وو، او نه پوهېږم چې تاسو به ته په خپله لهجه کې څوک په کوم ځای کې څه شوی وایي، خو زنکۍ په ډېرو شیانو کې استعمالیږي، وریجو کې که اکثره خلک اچي، خو دا اوس نه دي رسېدلي، صرف ګلان یې کلي دي او لا دانې نه دي کلي چې مونږ هم ته لږې کلی وی او ځان سره موړی. ښه درنو لیدونکو، نو چې مونږ لاړو هغه نورو ملګرو خواله خادم صاحب دلی، نو بس دیګ باندې کلی دی. خادم صاحب دیګ څه وخت باندې کوم؟ تقریبا دغه شپږ دقیقې کېږي چې دیګ باندې کړی دی، ښه، او انشاءالله دغه 3-4 دقیقې بعد انشاءالله تیارېږي. ښه نو بس دیګ چې کله خلاصوو بیا به هم د لیدونکو سره شریکو. نو ځواک صاحب لکه چې کار تا ته پرېښی دی، خپله تللی دی کرکټ کوي. ځواک دی بس شیان یې اماده کړله، دا اوس نور ملګري راغلل ځکه چې ډېری سیلانیان هم دې ساحې ته راځي، نور ملګري راورسېدل، بلکل کرکټ یې شروع کړل. هغه دې بلکل ورځو، هغه به هم لیدونکو ته د نږدې نه وښیو چې ډېر سیلانیان خو راغلل او نور مو کېدای شي چې را روان دي، ځکه موږ لږ وختي راغلي وو که نه. چې کوم د جمعې ورځ ده، ډېری سیلانیان همدې جمعې ورځ ته انتظار وي. دا د نږدې ساحو خلک چې کوم دي دا هم د جمعې په ورځ باندې دلته ځان رارسوي، او نورو ساحونه راشي هغوی چې په هره ورځ باندې راورسېدل مرکز پارون ته، بس په هماغه ورځ دلته راخېږي. بیا د مرکز خلک چې کوم نږدې اوسېدونکي دا د جمعې ورځ بیا هم دلته راخېږي، کرکټ یې راځي چې راځي دلته خپل بنډارونه کوي. محصلین به هم په دې کې بیا ډېر زیات دي. ډېری محصلین هم راځي، ځایي اوسېدونکي هم پکې ډېر دي، د نورو ولایتونو نه خلک هم پکې ډېر راځي. محصلین هم داسې چې بله کومه ورځ رخصت نه وي، د جمعې ورځ رخصت وي، همدغه وجې نه همدې جمعې ورځ ته انتظار وي. ښه، ډېره مننه. درنو لیدونکو، نو دلته مونږ تېر کال هم راغلي وو، هغه خپرونه به تاسو کتلې وي، خو دا شیان پکې نه نه پوهېږم چې دا ښه کار به چا کلی که نه. اوس خو د جمعې ورځ ده، دې ځای کې دغه کاریګر هم نشته دی چې مونږ ورسره خبرې وکړو. نو ډېر یو ښه کار دا کلی دی چې دلته یې تقریبا دغه یو 3 اتاقه برابر کلي دي. که کوم سیلانیان څوک راځي او شپه پرې راځي، نو همدلته به شپه کوي. دغه هر څه ورته د لرګي نه جوړ کړي دي، تقریبا یاره د 6 یا 9 نفرو پورې چې دی، نو په دې اتاقونو کې زما په فکر زیږي به، او کار پکې لا روان دی. نو الله دې ول وس ورکړي او چې دا ورسوي او نور هم جوړ کړي. دا ډېر ښه کار کلی دی. زه په دې ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا ځایان یې دلته جوړ کړي دي، ځکه اکثره د لرې ولایتونو نه خلک راشي، د هغوی بیا لاندې زړه نه کېږي چې بېرته کوشي، ځکه دلته ډېره ښایسته هوا ده. نو که چېرته کس پیدا کړو هغې سره خبرې کوو. په دغه طبیعي ښکلا کې تاسو دغه د کرکټ لوبغالی ګورئ چې دغه ملګري راغلي دي، دلته به لوبه ترسره کیږي. نو ځواک صاحب دیګ اماده دی وروره، بیخي، او انشاءالله شروعات به پرې کوو، خوند به پرې اخلو. پرېږدي چې ښه دیګ راغلی. نو زه به یو خبره وکړم، خفه کېږې خو نه؟ دیګ به څنګه ښه راشي چې تا باندې کړی ته تللی کرکټ کې؟ نه دلته خو ټایم مې ورکړی، ټایم. ښه، ټایم به دا و دا دې ورته کېنولې وه. سر پکې کېږده ورور. ملک صاحب هوا دومره سړه ده، ښه، هوا سړه ده. نه دا لاس دې داسې تودی لکه بیخي جدي میشت چې ورور ته یخني ده. دا وګوره نورم شته دی، خو زه دلته راغلم په تا به شوق دی، ورته کېناستم یخني مې وشوه. ته به مریض یې ځان له ملاریا ټېسټ وکړه بیا. یخني مې کېږي. ښه ښه، نو خو ما درته ویله چې ته ولې زیاتره لیدونکي به بیا وایي چې دی هسې ګپ لګوي. ګپ نه لګوم، دا اور نه ده، اور ګپ دی.
درنو لیدونکو نو بس زمونږ خو پخلی وشو او ملګري ناست دي نو بس دا خپرونه به تر همدې ځایه وه او نور به بیا ځو دغه له پوستې ته نو دویمه برخه به هم بیا په پوسته باندې نو تر دې وروسته د خدای پامان